قدرمنو لیدونکو د ادینه د کلي سرسبزه او سمسوره لوبغالی وینئ چې د ادینه د کلي د 2023 میلادي کال او د 1402 میلادي کال د لوی اختر د EPL سیالیو ټورنمنټ لومړۍ لوبه پیل شوې ده. د دغې لوبې په لومړي انینګز کې شمشاد ټایګرز لوبډلې لومړی بالینګ ترسره کړ. د خپل لوبډلمشر وکیل احمد په مشرۍ باندې په ټاکلو 12 اورونو کې ورته د سولې اتلانو د لوبډلې له لوري 168 منډې ترلاسه شوې چې په دغه هدف کې وکیل احمد سیال 83 منډې ترسره کړې. یو ځل بیا د بالینګ لپاره چمتو دی نورالله. د لومړۍ لوبې د دویم انینګز لومړی بال ترسره کوي. لومړی بال ترسره شو، مخامخ بال روان دی، یو فیلډر ورپسې دی. لومړی بال د بونډرۍ په اخري حد کې پیل شو. نصیب رحمان دغه بال ولوباوه، 2 تیزې منډې ترلاسه شوې. یو ځل بیا نورالله دویم بال ترسره کوي. بال ترسره شو، مخامخ په خپله نورالله دغه بال پیلډ کړ. نورالله بیا هم د دریم بال لپاره روان دی. یو ځل بیا د غټ شاټ هڅه، اپیل بال د وکټ کیپر څخه لاړ او بال د 4 منډو لپاره له بونډرۍ څخه بهر شو. بهترینه څلوریزه وه نصیب الرحمن له لوري په لومړي اور کې بال د لومړۍ څلوریزې لپاره له ګراونډ څخه بهر شو. یو ځل بیا نورالله روان دی، نصیب الرحمن مخامخ ولاړ دی. د غټ شاټ هڅه، بال د ګراونډ نه بهر دی، وی هسکې شپږیزې لپاره غټه شپږیزه. یقینا بال ډیر لرې له ګراونډ نه بهر شو د 6 منډو لپاره. دا هم لومړی بال و چې بال د یوې لوړې شپږیزې لپاره له ګراونډ نه بهر شو. یو ځل بیا چمتو دی، نورالله بال ترسره کوي او دا ځل بیا د غټ شاټ هڅه، زورداره پیل، امپایر یې نه مني. بیا هم نورالله چمتو دی. یو ځل بیا بال ترسره شو، څه وایي امپایر؟ بال و، ښکلی بال یې ترسره کړ. بشپړه توګه ور پای ته ورسېده. لومړی اور و. فکر کوم کریم راغلی د بالینګ لپاره. خپل لومړی ازمایښتي بال یې ترسره کړ. کریم میډیم فاسټ بالر دی، له متوسط ځای څخه سټارټ اخلي او په ښي لاس توپ اچونه کوي. مخامخ ورته شفیع الله ولاړ دی. شفیع الله هم د غټو شپږیزو قابلیت لري. یو ځل بیا کټ واوښت، کیڼ لاس ته واوښتی، خو بال په بیټ رانغی. تیزه منډه ترلاسه شوه. بیا هم د کاري باسط له لوري کریم ته مشوره ورکول کیږي. یو ځل بیا کریم د تیزو قدمونو استعمال، مخامخ نصیب الرحمن ولاړ دی. یو ځل بیا د غټ شاټ هڅه، فیلډر موجود دی او بال څه کیږي؟ د بونډرۍ په اخري حد کې د څلوریزې مخنیوی وشو. په زړه پورې فیلډینګ یې ترسره کړ. یو ځل بیا کریم روان دی. د غټ شاټ هڅه، فیلډر موجود دی. تیزه منډه ترلاسه شوه. یو ځل بیا کریم روان دی، مخامخ شفیع الله ولاړ دی. کټ شو دغه بال، فیلډر موجود نه دی. بال د بونډرۍ په لوري روان دی. څلوریزه په بشپړه توګه بال د شفیع الله له لوري د 4 منډو څخه بهر شو.
یو ځل بیا کریم مخامخ شفیع الله ولاړ دی، کټ شو دغه بال، خو بال په بیټ ورنغی، د کټ کولو هڅه یې وکړه. قاری باسط په خپله د بالینګ لپاره راغلی و. لومړی بال یې ترسره کړ. نصیب رحمان ته بال د بونډرۍ په لوري روان دی. هسکه شپږیزه بال د یوې لوړې شپږیزې لپاره په لومړي بال باندې له ګراوند څخه بهر شو. قاری باسط بال ترسره کړ. یو ځل بیا وایټ ورکول کېږي. بال د بونډرۍ په لوري روان دی. څلوریزه مخکینی بال یې هم ترسره کړ، خو بال مس. بیا هم قاری باسط چمتو دی، بال ترسره کوي. ځل بیا د لوړ شاټ هڅه کیچ. خپله وکټ یې په کیڼه دایره کې قاری باسط ته وسپارله. قاری باسط بال ترسره کړ او جمشید په کیڼه دایره کې کیچ ترلاسه کړ. نصیب رحمان خپله وکټ له لاسه ورکړه. یو ځل بیا بال یې ترسره کړ، ښکلی فیلډینګ، د کومې منډې چانس نشته. او ځل بیا بال د څلورو منډو لپاره له ګراوند نه بهر شو. زبردست څلوریزه د نجیب له لوري په دغه بال باندې څلور منډې ترلاسه شوې. نورالله یو ځل بیا چمتو دی چې بال ترسره کړي. مخامخ ورته شفیع الله ولاړ دی. یو ځل بیا روان شو. نورالله بال یې ترسره کړ. مخامخ فیلډر موجود دی. بال راحصار کړل شو. بیا هم نورالله روان شو. یو ځل بیا بال ترسره کوي. وایټ ورکول کېږي. یو ځل بیا بال ترسره کوي. نورالله سټیټ مخامخ بال کټ کړای شو، خو د منډې چانس نشته. بیا هم نورالله مخامخ دغه بال فیلډر موجود نه دی او بال د څلورو منډو لپاره له ګراوند نه بهر شو. زبردسته څلوریزه د نجیب له لوري دغه بال مخامخ په نورالله باندې د څلورو منډو لپاره ګزار شو. بیا هم نورالله مخامخ روان دی. یو ځل بیا زبردست اپیل یې ترسره کړ. بال د یوې زبردستې شپږیزې لپاره ډېر لرې راجګ شو. په زړه پورې شپږیزه د نجیب له لوري. بیا هم نورالله مخامخ روان دی. نجیب ته دا ځل بیا بل بال ترسره، دا ځل کریم کیچ. کریم وتوانېده چې دغه کیچ ترلاسه کړي. نورالله خپله وتوانېده تر څو خپله لومړی وکټ ترلاسه کړي. نجیب الله سمسور وه چې له یوې لوړې شپږیزې وروسته یې خپله وکټ د باونډرۍ په اخري حد کې په کیچ آوټ نورالله ته وسپارله. جمشید خپل لومړی بال شفیع الله ته ترسره کوي. یو ځل بیا ښکلی بال یې ترسره کړ. ډاکټره څلوریزه بال د یوې لوړې شپږیزې لپاره له ګراوند څخه بهر شو. شفیع الله دا ځل بیا په لوړې شپږیزې باندې بریالی شو. تیزه منډه ترلاسه شوه.
طاهر صاحب هم. سلام علیکم. وال قدیم جانه قدیم جان قدیم روزماز آمرسکیل ده پر رسیوی نه نی نجا ها